سلامونه نیکې هیلې احترامات د ام سی ال یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله لرم چې جوړ او روغ او د صحت کالي به مو پرته نه وي. خوږو دوستانو، نن یو ځل بیا تاسو ته د پکسل اپ د زده کړې له 10مې برخې سره راغلی یم چې په نننۍ برخه کې به موږ هغه پاتې برخه چې کومه پاتې شوې وه، هغه اپشنونه چې کوم پاتې وو هغه به وایو. نو دوستانو ویډیو نه اوږدوو، ورځو د ویډیو په طرف. دوستانو دلته چې کوم اپشنونه پاتې وو هغه له د ځای څخه پاتې وو، یعنې پرې کول وو، عکس و، له ګیلرۍ څخه او کیمره خلاصه کړئ. دغه 4 اپشنونه پاتې وو. دلته دوستانو تاسو پوهیږئ چې دغه پرې کولو اپشن فعلا بند دی، کار نه کوي. نو دا ولې کار نه کوي؟ دغه استعمال ځای تاسو ته ښایم. که چېرته تاسو کوم عکس راخیستی و هغه غټ و په د خپل اندازه باندې، یا مو کومه برخه ترې کرپ کوله، نو په هغه صورت کې دغه فعالېږي. او دوهم اپشن چې کوم ورسره دی هغه عکس دی، چې د دې عکس چې کله راواخلم نو پرې کولو اپشن به درته پکې وښیم. نو عکس چې دغه په دې معنا، یعنی دا د خپل د پکسل اپ عکسونه دي، یو څه حافظه کې دا خپله ورسره لري. کله چې کلیک پرې وکړئ تاسو ته به معلومات وشي. ګورئ دغه عکسونه دي، دغه خپله پکسل اپ په خپله حافظه کې لري. ښه، تاسو دغه عکسونه وګورئ. مثلا ما دغه عکس راواخیسته، د پکسل اپ خپله حافظه کې لري. تاسو نور خپله وګورئ. ښه، تر دغه ځایه پورې یو څو دانې عکسونه موجود دي. نو دغه اوس تاسو وګورئ، دلته د پرې کولو اپشن فعاله شو. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو چې په کومه اندازه کې دغه غواړئ په همغه اندازه کې تاسو وګورئ دا پرې کولی شئ، یا یې بیرته خپله اندازه کې غواړئ همغه کې، یا له دغه سایزونه ورته انتخابوئ نو په همغه کې کولی شئ. او بل د ګیلرۍ څخه دی. له ګیلرۍ څخه څه معنی؟ یعنې د ګیلرۍ څخه د کوم تصویر په کار شو هغه ته رااخیستلی شئ. مثلا زه دلته یو تصویر راخلم، ما دغه تصویر راواخیسته، تاسو وګورئ دا ما له ګیلرۍ څخه راواخیسته. یا مثلا کوم بل تصویر راخلم، راځم بیرته په دې باندې کلیک کوم، مثلا دا ما له ګیلرۍ څخه راواخیسته. او اخري اپشن چې کوم دی هغه کیمره یې خلاصه کوئ. نو بس تاسو چې کیمره خلاصه کوئ دا ستاسو، یعنې خپل تصویر کله اخلی پکسل اپ ته یې راخلی بیا دلته اخیستل کېږي. کوم مهم اپشن نه دی. نو نن د همدغه 4 اپشنونه بست وي. په تېرو ویډیوګانو باندې هم دوباره لیدنه وکړئ، پکسل اپ باندې کار وکړئ. او راتلونکي اخري اپشن چې کوم دی هغه دغه اپشن دی چې اخري اپشن به وي، او انشاءالله په یوه ویډیو کې به یې سره راټولوو. که یوه کې نه شوه بیا به یې 2 کې راټول کړو، ډېره اوږدې ده. نو انشاءالله دغه به سبانۍ ویډیو کې انشاءالله چې دا اپلوډېږي. نو تر بله ویډیو مو په پاک سره سپارم. الله په امان، ښه وختونه، ښې چارې ولرئ.